خاوند ولې له خپلې ښځې نه زړه تورې کېږي او خپلې ښځې سره کوروالي ته زړه نه ښه کوي. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره په همدې اړه معلومات شریکوم، ځکه دا د ژوند تر ټولو غټه ستونزه ده چې ښځې سره د کوروالي کولو خوند له منځه وړي، بیا په تیره نارینه یعنې د خاوند کرکه زیاتوي. نو د هغې لاملونه څه دي او ولې د خاوند کرکه زیاتیږي او ښځې سره بیا کوروالي ته زړه نه ښه کوي؟ اول، د بدن بوی. دا یو داسې اړخ دی چې ممکن زیات کسان توجه ورته ونه کړي، خو دا هم یوه حیرانونکې خبره ده چې زیاتې ښځې او نارینه د بدن بوی نه لري. معنی دا چې زر حمام کولو له امله یې خوله بوی نه لري، مګر که چیرته ښځه یا خاوند زیات خوله شي، چټلي، کرکه او بېمیلي زیاتوي. د طب له نظره د بدن له خولو سره زیات زهرجن مواد راوځي، نو ښه دا ده چې زر حمام وشي. په دې کې به یوه فایده دا وي چې ستاسو د بدن بوی به هم ختم شي. دویم، اضافي ویښتان. تر ټولو بدترین شی د نارینه‌و له سترګو د ښځې د بدن اضافي ویښتان دي چې د کوروالي اړیکه په ټپه هم درولی شي. دریم، ګډوډ ویښتان او نوکان. د نارینه له سترګو ښځه یو پاکیزه او منظم موجود ښکاري، خو که یې ویښتان ګډوډ، نوکان چټل او بېرنګه و، ممکن خاوند یې کوروالي ته زړه ښه نه کړي او د کوروالي اړیکې ورسره کمې کړي او یا یې ورسره بیخي پرې کړي. څلورم، خرابې جامې. د بدن د پټولو ترڅنګ جامې باید ډېرې نوي او بېلابېل موډونه وي، خو نارینه معمولاً د ښځو په پرتله هغه جامې خوښوي که تنګې یا هم اوږدې وي، مګر دا چې یو خاوند څنګه پاروي هغه ډول جامې دې انتخاب کړي. پنځم، د پوستکي رنګ. نارینه هغه ښځې زیاتې خوښوي چې ظاهراً یې لاسونه، مخ، پښې د تازهوالي او سپینوالي نښې لري، خو د ښځې پوست د کارونو یا ناروغۍ له امله ډېر زر تغییر کوي، خو تر ډېره که ظاهري ښکلا ته پاملرنه وکړي دا به اړیکه نش کوي. شپږم، پوچې خبرې. ژبه که څه هم زړونه سره نښلوي، خو که چیرته یوه ښځه ظاهري ښایست هم ولري، مګر د بدو الفاظو له کبله یې میړه هر وخت په لانجو ورسره اخته وي، نو دا هغه څه دي چې ستاسو کورنۍ جګړه زیاتوي او د کوروالي اړیکه مو زیانمنوي. نو کوشش وکړئ چې داسې پوچې خبرې له خولې څخه ونه باسئ چې ستاسو رشته زیانمنه کړي. اووم، نارینه خویه. هغه ښځې چې په تګ، خبرو یا هم نارینه‌و ته ورته جامو کې ګرځي او له ښځینه‌و خاصیتونو ځان لرې کوي، د نارینه په وړاندې ډېره بده ښکارېږي، ځکه د ښځې نارینه خوی عادت په تیره بیا خاوند هیڅکله نشي ارامولی. هغه اړیکه چې د ښځې او نارینه ترمنځ ده د تل لپاره یې شکوي. اتم، تر حده زیات سینګار. دا ټولو ته معلومه ده چې مناسب سینګار د ښځې لپاره بیخي ضروري دی، خو که چیرته لږه اندازه زیات شي نو نه یوازې مصنوعي کېږي، بلکې نور هم د مقابل کس له سترګو لرې کېږي، ځکه نارینه طبعاً کم سینګار ښځه خوښوي. نو د یو ګډ ژوند لپاره دا هڅه د میرمنې یو غوره کار دی. ډېر مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله، په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي او ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي. نو ضروري در سره لایک کړئ او له نورو همدغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.